د لوګر ولایت مرکز په ګډون ټولو ولسوالۍ له 4000 تنو د دیني مدرسو او ښوونځیو زده کوونکو څخه د الکوثر فکري او کلتوري ادارې لخوا د یاد ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست او د پوهنې ریاست په همکارۍ سره د شرعي نظام په بقا کې د اطاعت تر اغیزې لاندې نوم کتاب کې د اخیستل شوي ازموینې پایلې د یو شمېر مسؤلینو، دیني علماو، قومي مخورو او زده کوونکو په شتون کې د حضرت عبدالله بن مسعود مرکزي جامع جومات کې اعلان شوې. ورته مهال مسؤلینو د داسې ازموینې په لار اچول د ځوانانو لپاره د مطالعې په برخه کې غوره وبللې او زیاته کړه چې ځوانان باید د غربیانو پر وړاندې فکري جګړې ته چمتو اوسي. د اشغالګرو په خلاف باندې مقاومت او جهاد مبارزه دا یوازې شریعت غوښتنه نه ده، د اسلامي فطرت غوښتنه ده، دا نفس د انساني فطرت غوښتنه ده. د خپل نظام ملاتړ داسې ترسره کړي لکه د صحابو د رسول الله په مابین کې چې توپیر نه کېدی، دلته به هم د ملتو د نظام په مابین کې توپیر نه کېږي. د لوګر د پوهنې ریاست د اسلامي زده کړو مرستیال د دیني مدرسو او ښوونځیو شتون په ټولنه کې د ځوانانو لپاره د روزنې په برخه کې غوره ادرسونه یاد کړل او له زده کوونکو څخه یې غوښتنه وکړه چې خپل صورت او سیرت د رسول الله په سنتو برابر کړي. د ملت سترګې له تاسې پورې ګنډلې دي، د ملت دا کوم امید او تمه چې له تاسې پورې ده، د ملت امید مه خاورې کوئ. امتحانو چې موږ تاسو ته د معلومه سره چې موږ د خپل امیر اطاعت څنګه وکړو، موږ خپل امارا څوک چې دي د هغوی اطاعت څنګه وکړو، خپل نظام سره رقم باید موږ هغه سره ملاتړ وکړو، خپل نظام سره رقم ودرېږو. حکومت نه غوښتنه دغه شی ده چې موږ ته دغسې نور امتحانات په لاره باندې واچوي. دغسې د یادولو وړ ده چې د اسلامي نظام په بقا کې د اطاعت تر اغیزې لاندې نوم کتاب کې ازموینه د 4000 تنو ځوانانو ډلې څخه 40 تنه مخکښ په بیلابیلو ډالیو وستایل شول چې لومړی مقام ګټونکي د کمپیوټر او نورو ته مختلفې ډالۍ ورکړل شوې.